چې بخونکی او مهربانه دی. ای انسانانو، موږ تاسو د یو نر او یو ښځې څخه وزېږولی او تاسو مو په قومونو او قبیلو کې تقسیم کړئ چې تاسو وپېژندلی شئ. قرآن حکیم سورت الشورات آیات 14. ګرانو پښتنو مشرانو او ملګرو، اواز صحیح دی؟ وزې اواز د هر څه نه وړاندې ستاسو په نننۍ ماښامي کې په دومره ګڼ شمېر د ګډون څخه یو جهان مننه او د PSPD په نمایندګۍ تاسو ته د زړه د کومې نه ستړي مه شو وایم. او بیا خصوصا د حاجي صاحب او د شر علي خان نه ډېره خوښنه او مننه چې هغوی زموږ په یوه پوښتنه په ډېره خوشحالۍ او په روڼ تندي زموږ لپاره دا موقع مساعده کړه چې موږ د نننۍ ماښامۍ دلته په ایوان حاله کې ونمانځو. موږ د دوی دغه پاکه جذبه او سپېڅلي احساسات د احترام وړ بولو او ورته په درنه سترګه وګورو. محترمو، اوس زه دعوت ورکوم قاري صاحب فضلوالد ته چې هغه راشي او د قرآن حکیم په تلاوت د دې مجلس افتتاح وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليقاتل الذين في سبيل الله ويشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان ضعيفا. صدق الله العظيم.